السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې تاسو عکسونه وکتل ګران ملګرو، که تاسو هم غواړئ دغسې عکسونه د ځان لپاره جوړ کړئ، نو راځم د دې د جوړولو طریقه نن تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګلامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. ملګرو راځو دغه طریقه تاسو ته ښیم. نو لومړی سر کې به تاسو تیار بینګ اپلیکیشن تاسو سره وي. دغه بینګ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. زه یې خلاصوم. کله چې بینګ اپلیکیشن خلاص کړو نو تاسو به راشئ دغلته ایمیج کریټر ته به راشئ. دلته په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو لږ صبر ورته کوو تر څو د دې صفحه موږ ته خلاصه شي. څومره چې ستاسو انټرنیټ تیز وي هغومره تیز خلاصیږي. زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی او په دې حالات کې چې ډېر خلک نن انټرنیټ استفاده کوي نو ځکه انټرنیټ ضعیفي کوي. نو راځو ګرانو ملګرو، موږ ته د دې صفحه خلاصه شوه. موږ راځو، ما تاسو لپاره یو پرنټ آماده کړی ګرانو ملګرو، چې یو پرنټ د نجونو لپاره دی، یو پرنټ د هلکانو لپاره. که چېرته تاسو هلک هستئ نو تاسو دې پرنټ نه استفاده وکړئ، او که تاسو چېرته نجلۍ هستئ نو لاندې دغه بل پرنټ څخه استفاده وکړئ. نو راځو ګرانو ملګرو، لومړی د هلکانو په دغه پرنټ باندې تاسو ته ښیم چې په دې کومه سیکسونه موږ ته جوړیږي. راځم دغه پرنټ دې څخه کاپي کوم. کله چې دې څخه کاپي کړ بیرته راځو بینګ اپلیکیشن ته. دلته راځو ګران ملګرو، په دې ځای باندې کلیک کوو او دغه پرنټ ورته دلته پیسټ کوم. کله چې دا پرنټ مې دلته ورته پیسټ کړ ګران ملګرو، نو دلته یو څه تغیرات زه باید پکې راولم چې دلته باید دا ما بای ورکړی، دا غواړم بدل کړم. نو دلته لیکم چې ورته دلته لیکم چې 18 years old. old cute man ورته ولیکو تر څو دغه ښایسته راشي. دا زه دې څخه کاپي کوم، کټ کوم او داسې دغه لږ تغیرات پکې زه راولم. دا باید ما مخکې راوړی، په همدې خاطر هر وخت زه تاسو ته تیار پرنټ آماده کړي، خو دا ځلته لږ تغیرات پکې راولم دغسې. نو ما دلته څه لږ تغیرات پکې وکړه، دغه تغیرات هم زه تاسو ته پکې هلته اچوم او تاسو بیا کاپي کوئ او ځان ته پیسټ کوئ. نو دغه پرنټ ما دلته پیسټ کړو ګران ملګرو. اوس راځو په کریټ باندې کلیک کوم، دلته کریټ بټن باندې کلیک کوم. تاسو به وګورئ چې په دغه پرنټ کې موږ ته څه قسم عکسونه جوړوي. د اختر لپاره که تاسو هم غواړئ دغسې عکسونه ځان لپاره جوړ کړئ، نو دغه پرنټ ګران ملګرو تاسو ته ما په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو هغې څخه کولی شئ کاپي کړئ. نو هغې څخه پرنټونه کاپي کړئ او ځان لپاره ښایسته عکسونه جوړ کړئ. لکه داسې وګورئ ګران ملګرو، د اختر لپاره څومره ښایسته عکسونه یې جوړ کړي موږ ته. او که تاسو چېرته دلته خوښ نه وي، په بعض ځایونو کې ستاسو ته نوم نه وي راوړی، مثلا په دې عکس کې ما ته نوم نه دی راوړی، په دې کې نه دی راوړی، او په دې کې فقط په دې یو ځای کې دلته راوړی دی. نو بیا په دې تاسو کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته نور عکسونه ډیزاین کوي. که چېرته تاسو د بینګ په اړه معلومات نه لرئ نو زموږ دغه یوټیوب چینل ته لاړ شئ، ټیک پښتو په نوم. نو هلته د اکاونټ جوړولو او د بینګ په اړوند نور ویډیوګانې هم ډېر زیاتې شته. تاسو کولی شئ د هغې ډیزاینونه او نور د اکاونټ جوړولو طریقه هغې څخه وګورئ. او دغه پرنټ ګران ملګرو تاسو ته ما په ډسکرپشن کې حتما اچولی، تاسو د هغې څخه کاپي کولی هم شئ. نو ګران ملګرو تاسو وګورئ موږ ته دلته نور عکسونه هم جوړ کړه. که چېرته دا مو هم خوښ نه وي نو تاسو کولی شئ چې بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ، نور عکسونه تاسو جوړ کړئ. بیا په کریټ باندې کلیک کوم، نو موږ ته ښایسته ښایسته عکسونه جوړیږي. دغه پرنټ یا دغه لیکنه ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی، بیا یادونه کوم، تاسو هغې څخه کاپي کولی شئ یا یې لیکلی شئ. دا د هلکانو لپاره ګران ملګرو، تاسو کتلی شئ دلته. اوس زما دغه ډیزاین خوښ شو، څومره ښایسته یې راته زما نوم لیکلی صافی، او نور د اختر مبارکي لیکلی چې مثلا
دلته وګورئ هپي عید او عید مبارک. دلته دا وګورئ ښایسته ډیزاینونه، هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو، که خوښ نه وي نو نور ډیزاینونه او هر عکس کوم چې مو خوښ شو. مثلا زما دغه عکس خوښ شو، غواړم د اختر لپاره دغه پوسټ کړمه، نو راځم مثلا په همغه عکس باندې تاسو کلیک وکړئ. هر عکس چې ستاسو خوښ شو، څومره چې ستاسو انټرنیټ تیز وي همغومره تیز تاسو ته کار کوي. نو کله چې په عکس باندې کلیک وکړو، زما نټ لږ ضعیفه دی، همدغلته به بیا تاسو کلیک وکړئ ګرانو ملګرو. کله چې په دې کلیک وکړو نو بیا به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. زما نټ ضعیفه دی نو تر اوسه هغه عکس هم نه دی خلاص کړی. کله چې تاسو په ډاونلوډ کلیک وکړو دغه عکس به تاسو سره ډاونلوډ شي. زما نټ ضعیفه دی ګرانو ملګرو. راځم تاسو ته د نجونو هغه کوم پرونټ چې دی هغه هم تاسو ته ښیم. دلته اول دغه ډاونلوډ طریقه تاسو ته په صحیح ډول زه وښیم. ما لږ ویډیو سټاپ کړې وه تر څو دغه عکس په صحیح ډول سره راشي او تاسو ته طریقه وښیم. تاسو په دې درې نقطو باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو سره دلته لیکي چې ون ډاونلوډ کمپلیټډ. دا عکس به تاسو سره ډاونلوډ شي. تاسو کولی شئ د دې څخه دغه عکس په دې طریقې سره را ډاونلوډ کړئ. که تاسو د انجونو غوښتل چې تاسو د انجونو جوړ شي نو راځو هغه د انجونې پرونټ راخلو دلته او دا به داسې را کاپي کړو دې څخه او راځو اوس تاسو ته دلته پیسټ کوم. د انجونو لپاره دی ګران ملګرو. که تاسو مثلا هر انجلۍ ځان لپاره جوړي نو دغه پرونټ دی د ډسکرپشن څخه کاپي کړي او ځان ته دی په بینک کې اکاونټ کې جوړ کړی وي نو د راشي په بینک کې او په بینک ایمیج کریټر کې دلته دی دغه پرونټ پیسټ کې او ځان لپاره دی خپل نوم دی تغییر کړي. ما دلته مقصد یو نوم ورکړی صدف په نوم، تاسو کولی خپل نوم بدل کړئ. تاسو وګورئ څومره ښایسته ډیزاینونه دي ګرانو ملګرو. هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو تاسو کولی شئ جوړ کړئ. مثلا زما دغه ډیزاین خوښ شو. هر ډیزاین چې ستاسو په تبه وي تاسو کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ. زه دلته تاسو ته اوس ښیم دغه عکس وګورئ ستاسو څومره ښایسته یې ډیزاین کړی ماته. تاسو وګورئ دغه عکس خلاص شي. تاسو وګورئ دلته دغه نوم څومره ښایسته لیکلی صدف، لاندې هپي عید هم لیکلی، دلته عید مبارک هم لیکلی او ښایسته با حجابه نجلۍ هم ورسره ده. تاسو کولی شئ دغه عکس ځان ته را ډاونلوډ کړئ په همدغې طریقې سره چې تاسو راشئ په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ. په دې طریقې سره دغه پرونټ تاسو هغې څخه کاپي کړئ او دلته ځان لپاره پیسټ کړئ. که چېرته تاسو حجاب والا نجلۍ نه غواړئ چې حجابي وي دغه حجاب تاسو ورنه لرې کولی هم شئ. دلته دا حجاب ورته لرې کړئ. ډریس به ورکړو، ډریس او بس کریډ باندې به کلیک وکړو. تاسو کولی شئ حجاب سره ډېر ښه راځي. حجاب والا عکس ښه دی او که تاسو خپل طبع که چېرته حجاب والا نه غواړئ نو تاسو دلته ورسره ډریس ولیکئ او اوس به تاسو وګورئ چې زه به وګورم چې کومه عکس موږ ته جوړوي. لږ صبر ورته کوو چې موږ ته کومه عکس جوړوي په دغه طریقې سره. تاسو وګورئ داسې تاسو دغه عکس جوړوي. هر ډیزاین چې ستاسو خوښ وو تاسو کولی شئ ځان لپاره کاپي کړئ او په خپل فیسبوک پروفایل کې شیر کړئ. په خپل فیسبوک کې شیر کړئ د اختر په ورځ کې، ځکه چې سبا ته اختر دی او نن چې دی د اختر شپه ده. دغه ویډیو زه تاسو ته د اختر د شپې په اړه جوړوم. اوس هم 11 او 28 دقیقې دي. که تاسو هر پرونټ په کار وي نو تیاره ډسکرپشن کې شته. دا مې د دې په خاطر جوړ کړو ګران ملګرو چې تاسو کولی شئ دغسې عکسونه ځان لپاره جوړ کړئ، خپل فیسبوک کې نشر کړئ او خپل ملګري پکې خیران کړئ او هغه به هم وایي چې دغسې عکسونه تاسو څنګه جوړ کړي. نو دغه زموږ ویډیوګانې ورسره شیر کړئ تر څو هغوی هم باخبر شي او په خپل فیسبوک پروفایل کې دغه د اختر مبارکۍ دغسې لیکنه ورسره ولیکئ او خپل عکسونه یا دغسې کارتونان ځان لپاره جوړ کړئ یا دغسې عکس جوړ کړئ او پورته یې کړئ. نو زموږ نننۍ ویډیو ګران ملګرو همدومره وه چې تاسو ته ما دغه د اختر مبارکۍ یا د اختر لپاره دغه عکسونو طریقه وښودله. تر بله ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.